بیان دا هغه مسلو کی چې هغه د تقدیر سره تعلق ساتي. وبالقدر المقدور دا واو د عطف دپاره دا خو واضح ده، هر ځای کې دا واو راځي موږ د عطف دپاره. عاطفة على ما قبلها، کم چې مخکې مسلې تېرې شوي دي په هغې باندې عطف ده. او جار و مجرور چې دی بالقدر المقدور دا جار و مجرور دی، د دې تعلق د ایقن سره دی. نو اصل کې عبارت داسې دی ایقن بالقدر المقدور، هغه تقدیر چې لیکلی شوی دی او اندازه یې لګولی شوې ده په هغې باندې یقین ساته مضبوط. او د ایقن چې دی دا فعل امر دی مجزوم دی په لام الامر سره. نو لام الامر یو سړی چې دی کوم ځای کې دی خو ایقن دی، نو دا لام مقدره ده. اصل داسې دی لتیقن، لتیقن. نو دا حمزه چې محذوفه شوه نو عفوا دا لام چې محذوف شو چې کوم لام الامر دی نو د هغې په ځای حمزه قطع راغی ایقن. بیا تا محذوفه شوه تیقن، تا تې لاړه، وجه دا ده چې تا او حمزه نه یو ځای کېږي. نو څوک داسې نشي ویلی چې اتیقن، نه بیا غلط دی، ځکه چې دا تا او حمزه دا نه یو ځای کېږي، نو تا یې تیم لرې کړه. لام هم محذوف شو او تا هم محذوفه شوه، نو پاتې څه شو ایقن. بل دا تا یې تهدید لپاره هم درکړه چې د مضارع په شان نه ښکاري، دې د لاسه تیم تا لرې کړه ایقن. او د دې فاعل چې دی هغه مستتر دی، پټ دی وجوبا. تقدیر دا دی انت، ایقن انت. نو دیسی به وایو، دیسی شو اصل کی عبارت ایقن انت بالقدر المقدور، یقین ساتت په تقدیر باندې. او قدر چې دی القدر دا په لغت کې تقدیر ته وایي، اندازې لګولو ته وایي. تقدیر په لغت کې، القدر په لغت کې څه ته وایي؟ د تقدیر نه اخیستل شوی اندازه لګول. او په اصطلاح کې د دې ډېرې معنی دي، په اصطلاح کې د دې ډېرې معنی دي، خو بعض به ترې موږ ذکر کوو، ټول یو بل ته نږدې دي، یو دوه به ترې ذکر کوو، په دې باندې به اکتفا وکړو. یوه دا ده امام نووي رحمه الله دا تعریف ذکر کړی، اصطلاحي تعریف دا دی او دا معروف و مشهور دی. امام نووي رحمه الله وی قدر دیتا وی تقدیر دیتا وی ګوره ان الله تبارك وتعالى قدر الاشياء في القدم. الله د مخکې نه د هر شي اندازه لګولې، دې اندازې لګولو ته تقدیر وی. او الله سره دا علم و چې دا کارونه به کله کیږي کله به نه کیږي او په څه طریقه به کیږي. نو کومه اندازې چې الله لګولې ده په هغې باندې دا کیږي، نو دې ته تقدیر وایي. دا اصطلاحي معنی شو. که څوک نه تپوس وشي تقدیر څه ته وایي، لغت کې خو معنی اندازه لګول، اصطلاح کې معنی دا شوه. معنی وایي د تقدیر دا ده هغه اندازه چې الله لګولې ده د هر شي په باره کې د مخکې نه، او د الله سره علم و چې دا کار به کله کیږي، څه وخت باندې به کیږي او په څه طریقه باندې به کیږي او هغه شان کیږي، دې ته تقدیر وایي. دویم معنی امام احمد بن حنبل رحمه الله کړی، د هغه نه چا تپوس وکړو چې دا قدر څه ته وایي، تقدیر څه ته وایي، نو هغه ډېر ناشنا جواب ورکړو. وی القدر قدرة الله على العباد، د الله قدرت په بندګانو باندې. چا تعجب کړی دی چې د څنګه تعبیر وکړو، تقدیر معنی دی چې د الله قدرت په بندګانو باندې. خو امام ابن القیم رحمه الله دا خبره بیان کړې ده په یو ځای کې چې امام احمد ډېر جوور جواب ورکړی دی، ډېر جوور جواب یې ورکړی دی.
معنی دا ده چې تقدیر ټول د الله په قدرت باندې بنا دی. ډېر جوړ جواب دی. او څوک چې د تقدیر نه منکر دی نو دی د الله د قدرت نه منکر دی. الله چې اندازه لګولې د هر شي د الله قدرت دی کنه. د هر شي چې ورته پته ده د الله قدرت دی. د الله مشیت او اراده د هغه قدرت دی. نو ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله مختصر تعریف کړی دی چې تقدیر څه ته وایي؟ د الله قدرت په بندګانو باندې. قدرت الله علی العباد. قدرت الله علی العباد. مقصد دا دی چې تقدیر ټول بنا دی د الله په قدرت باندې. او تقدیر پیژنده بعض علما وی یعنی اصل او دی کی جوهر تله او د الله د قدرت پیژنده. د الله قدرت څوک هغه شان پیژندی شي څنګه چې حق دی د هغې. او ځکه داسې ویل کېږي چې سر الله فی خلقه، د تقدیر د الله راز دی. لا يعلمه كثير من الناس. ډېر خلک یې نه پیژني. نو څومره چې پکې جوور ځي د حد نه زیات پکې جوور ځي. یو خو هغه چې کوم خبرې شریعت کړي او صحیح ده چې د هغې نه پکې زیات جوور ځي نو شیطان به د باندې غالبه کېږي، نو ګډوډ کېږي به، ګډوډ کوي به دي. ځکه چې د الله په باره کې پوره علم د چا سره دی؟ ولا یحیطون به علما. الله خو څوک نشي راګیرولی په علم کې که نه، نشي راګیرولی. لکه موږ مخکې خبره وکړه د الله د صفاتو په باره کې چې د الله د صفاتو کیفیت موږ ته نه دی معلوم. که موږ داسې وایو چې الله اوري، اورېدو د کیفیت موږ ته نه دی معلوم، خو صفت یې ثابتوو. یا د الله دپاره بل څه صفت ثابتوو نو موږ حقیقت ثابتوو او کیفیت یې الله ته سپارو. په دې طریقې سره د الله صفات ثابتول ګران نه دي چې سړی حقیقت ثابت کړي او کیفیت یې چا ته وسپاري؟ الله ته وسپاري. کوم چې بیماران دي او اهل بدع دي او ګمراهان نو د هغوی سره خو په هره مسله کې مشکل دی. وجه دا دی چې هغوی یو شبهه راټینګه کړې ده، یاره که تاسو دا صفت ثابت کو نو دا خو تاسو الله د مخلوق په شان کو، او که دا م وکړو دا هم د الله د مخلوق په شان، او که دا م وکړو دا خو الله د مخلوق په شان شو. او ځکه بعض علما په کتابونو کې هم دا مثال راوړی دی. او یو سړی ړوند نو یو ورځ د دې نظر کار شروع کړو، او چې څنګه کار شروع کړو یا بانګي ولیدو. اول پیر به څه ولیدو؟ بانګي. او بیا ړوند شو. صرف لږ ساعت دی نظر راغی بانګي ولید او بیا ړوند شو. نو چې بیا به ورسره چا خبره کوله چې لکه مثال کې موږ کشتۍ ولیده، موږ ګاډی ولیدو، موږ اوښ ولیدو، نو ده به دا تپوس کوو وایي څه د دې بانګي نه غټې که وړي کوي؟ دا شی څنګه د بانګي نه غټې که وړي کوي؟ ځکه چې هلته هغه یو بانګي لیدلی. نو دغه شان دا په باب د اسماء او صفاتو کې چې کوم ګمراه فرقې دی دغه یو خبره یاده کړې ده. که دا صفت د الله له ثابت کړو دا خو الله د مخلوق په شان شو، او که دا نوم د الله له ثابت کړو دا خو الله د مخلوق په شان شو. څوک دا وایي چې الله د مخلوق په شان دی او خالق او مخلوق یو شان دي؟ نو خبره مې دې پورې کوله چې الله سبحانه وتعالی څوک په علم کې نشي راګیرولی. هر تعریف چې ذکر کړي تقدیر، نور تعریفونه علماو ذکر کړي دي. خلاصه د تقدیر د تعریف دا د اصطلاحي چې الله سبحانه وتعالی اندازه لګولې ده د هر شي مخکې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه به 50,000 کاله. یعنی هر شي اندازه الله لګولې، او د هر شي علم د الله سره شته. د هر شي علم د الله سره شته. او را به شي انشاءالله د الله د علم تفصیل هم په دې تقدیر کې به راشي. خو دلته یو فایدې ته ذکر کړو. د تقدیر ټکی یعنی القدر دا په قرآن کریم کې په ډېرو ځایونو کې راغلی دی. القدر دا کلمه نو د دې یو څو معنی یادې کوي. قرآن کریم کې دا په 4 معنو سره استعمال شوی. یوه
القدر په معنی د فیصلې او د حکم او مشیئت. وکان امر الله قدرا مقدورا، یعنی د الله فیصله نافذه ده، د الله قضا، د الله حکم. على امر قد قدر والذي قدر فهدى، د دې دا معنی ده. دویمه معنی ده القدر دا ده تنګسیا ته وایي، د یو شي تنګولو ته، دې ته په عربي کې قدر ویلی کېږي. لکه الله سوی فقدر علیه رزقه، فقدر علیه رزقه معنی سره تنګي کو په هغه باندې رزق داغه. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق پراخه کوي چا دره چې وغواړي او د چا دپاره یې راتنګوي. د دویمه معنی شو. دریمه معنی د قدر دا ده تعظیم کول. خو موږ هم داسې وایو پلاني قدر کوه. وما قدر الله حق قدره. څلورمه معنی قدر په دې معنی هم راځي محدد اندازه، مقدار. ثم جئت على قدر يا موسى، او بیترالی اے موسیٰ علیہ السلام دیسی وقت بعد یا دومره وقت بعد چې هغه محددو اندازې لګېدلې وه، یو مخصوص اندازې وه. نو څو معنی شو؟ کمی کمی. قدر په معنی د حکم، د قضا، فیصله، مشیت. بس دغه او یو معنی شو. قدر په معنی د تنګسیا سره، قدر په معنی د تعظیم، قدر په معنی د مقدار او د محدود اندازې سره. او واضح ده چې د ناظم مقصد هم د غاورنۍ معنی ده، هغه چې وبالقدر، په قدر باندې یقین ساته، نو هغه دغه قدر یادوي، فیصله او حکم د الله او قضا د الله، هغه دغه یادوي. وبالقدر المقدور، او په تقدیر باندې، یعنی د الله فیصلو باندې، د الله په قضا باندې چې الله پې فیصلې کړي دي، او په هغه اندازه باندې چې الله لګولی د مخلوق دپاره. وخلق كل شيء فقدره تقدیرا، الله هر شی پیدا کړی دی او به هر شي له اندازه لګولی ده. وبالقدر المقدور، هغه تقدیر چې مقدور، مقدور معنی ده چې الله سبحانه وتعالی اندازه لګولی ده. ایقن، یقین پې ساته، ایقن. او یقین او ایقان دا په عربی کې څه ته وایي؟ العلم الذي لا شک فيه، هغه علم چې پکې شک نه وي. ځکه چې علم دوه قسمه، یو ته ویل کېږي العلم الیقیني، او دویم العلم الظني. هغه علم چې هغه یقیني، او هغه علم چې هغه ظني، ګماني. نو یقیني علم هغه دی چې پکې شک نه وي. بعض علماء وایي که نه بأنه العلم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شک یعتریه، نه پکې شک پکې نه راځي، یقیني خبره. خو د یقین په مقابله کې څه راځي؟ شک راځي. او دا فایدې ده که یو شک او یو ظن، ګمان. الشک الظن. او فرق په دې کې څه دی؟ یعنی اکثر خلک دا وایي چې ګمان او شک خو یو شی دی، نه دې کې فرق دی. فرق دا دی، دا ظن چې دی، الظن ګمان، په دې کې یو طرف ته ترجیحي، یعنی زما دا ګمان دی چې دا کار به یا شوی یا به نه شوی. یو طرف ته پکې زما زړه کې میلان وي چې یاره شوی به وي، خو بیا هم خبره ګماني ده. او شک چې دی نو په دې کې یو طرف ته هم ترجیح نشته، په شک کې یو طرف ته هم ترجیح نشته، دواړه خبرې ورته یو شان دي. نو دا فرق دی په ګمان کې او په څه کې؟ په شک کې، یا په الظن کې او په شک کې. په معنی د شک راځي، په معنی د شک راځي، هغه د شک یو قسم راځي. نو اصل بنیادی الشک او الظن.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبتقدير باندي يقين ساته فإنه دعامة. دا دعامة چه ده؟ دا پا کسری سرم رازی و فتحی سرم رازی، دعامة و دعامة. دا دعامة معنی سده چه کل کسر راولی زیر راولی نو دا کورستن عماد البيت دیتا دعامة وی، او که فتح راولی نو بیا مطلب شرط شو، شرط دعامة وی. او دوانه خبری مراد کی دیشی، دوانه صحیح دی. ذکر چی تقدیر باندی یقین ساتل دا دین ستنوم دا او دا دین شرطوم دا. یعنی دا بگی شرط چی بدی با یقین ساتی نو علب مؤمنی. دعامة عقد الدين. نازم رحمه الله وینا عقد الدين. عقد چی دا ابادی توی. عقد دا ابادی توی. او بازوی وی عقد عقیدی توی. دوانه سیشو نو بیا بدی سمانه کورا چی پا تقدیر بندی یقین ساتا ذکر چی داستن دا ابادی دا دین. دین خو ابادی دا دیتا ستنی ولاری دی چی اگا اصول لی نو پا اگا ستنو کی یوستن پا تقدیر بندی ایمان دی. او که عقد دا معنی عقیده واخلو نو بیا بدی سی چی پا تقدیر بندی ایمان او یقین ساتا ذکر چی داستن دا آغا عقیده چی اگر دین سر تعلق ساتی. او عقدم ویلیشی عقد الدین یعنی امیل. عقد و قلاده توی امیل توی. هو واضح داره چی لکت مراد ابادی ده. والدین افیحو او دین خودیر پراخ ده. ذکر علماء تا چی رجوع نی کری نو پا کتاب بانی سوک نشی پوئی ده. او چی سڑے دی ترجمو کی دی سی چی پا تقدیر باندی یقین ساتا ولی ذکر چی دا ستند دا دین دا آبادی او دین دیر پراخ ده. نشلا کچھ دی سا مطلب او دین دیر پراخ ده دا داگی سے تعلق سات نو جواب دا ده. اگر که دا احتمال دا دیرو معنو بگشتی خو واضح معنی دا دا چی دا تقدیر باندی یقین ساتل دا دین چی کم آبادی دا غی ستن دا او دین دیر پراخ دا دیر ستنی لری دا معنی شوا. دا دین دیر ستنی دا بگی او ستن دا لکه بعض علماء داوی دا دین شپک ستنی دی. کمی شپک ستنی ایمان پا اللہ پا ملائکو پا کتابونو پا قیامت پا پیغمبرانو او پا دغه باندی پا قیامت پا روز را پاسیده بیا او پا تقدیر باندی او چا داویلی چی دیر دی منگ پا دی که توسوم کولیشو شهادت لا الہ الا اللہ منز کول زکاة حج جهاد ټول د دین ستنی دی بنیادی اعمال دی. نو د ناظم رحمه الله د خبرې مقصد دا دی چې دا یو ستن نه ده د دین ډېرې ستنې دي. ولې؟ ځکه چې دین څه دی؟ پراخه دی. والدین افیح، دین پراخه دی. اوس راځو په تقدیر دې مسئلې ته. تا خو د ناظم چې کوم بیت راوړو کوم شعر هغې باره کې خبره وه او دا خبره یاده کوي چې دا خبرې زده کول اسان دي. د دې پر دوه شرطونه پکار دي. کم کوشش کول او اخلاص. چې یو عمل زه د الله دپاره کوم او به محنت او کوشش وکړي. بعض موږ پخپله چې کله به د علماو سره کېناستو خصوصا د غټې غټې موضوعګانې به مو ویلې نو په اوله کې ابتدا کې به موږ سوچ کړو چې دی وایي څه ورب الکعبه. کله به وده شو په درس کې وده به پراته چې دی څه وایي
خصوصا چې کله موږ دا دغه وي د اصول د فقه دا ډېر جوړ علم دی او احادیثو کې علم العلل دم ډېر جوړ علم دی نو ابتدایي ورځې چې کومې وې په هغې کې به موږ هسې ناست وو شوق مو خو په مسله به نه رسېدو ورو الله سبحانه وتعالی په هغه مسله باندې پوه کړو نو کېدای شي چې یو نیم ملګری دا وایي چې دا خبرې وته لکه ما ته اوس ته کیسه کړې وه دلته یو پیر ملګرو را باندې زور راوستو ته موږ ته دغه د نحو صرف د درسونه شروع کړه نو ما سره ټیم نه خو هغې له مې ټیم وویستو ماښام منځه نه بعد به ما درس کړو نو یو پکې یو ملګری موږ سره کېناستو قریب ډېر کمزوره هغسې کېناستو لکه ما ته ووایي بس بیا یو ورځ ما ته ووایي چې شیخ صاحب دې نورو درسونو کې ته صحیح خبرې کوې او دلته وایي دا څنګه کیسه ده نو ما زه برابر یم خو کیسه تا کې ده ته په دې خبره نه یې پوه چې په پوه شو دا خو اسانې خبرې دي څه ګرانې خو نه دي چې یو سړی کوشش وکړي محنت وکړي او اخلاص پکې او د الله د رضا دپاره درس اوري او کښېني ورته نو الله یې پرې پوه کوي اثبات د قدر د تقدیر په اثبات کې دلایل د قرآن او حدیث نه ډېر زیات دي خو زه یو څو دلایل به د قرآن نه ذکر کړم او یو څو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه اول به دا مسله ثابته کړو چې تقدیر دا مسله د په شریعت کې شته بیا به تفصیل لزو چې دا تقدیر کې ګمراه دې باب کې ګمراه فرقې د هغوی شبهې او مراتب د قدر دا به ټولې بیانوو انشاءالله قرآن کې الله څه وایي وكل شيء احصيناه في امام مبين او هر شی موږ لیکلی دی په کتاب ښکاره کې دا تقدیر دی که نه سورة القمر انا كل شيء خلقناه بقدر موږ پیدا کړی هر شی په اندازې سره دا تقدیر دی که نه سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب الله هر مصیبت چې تاسو ته رسي ده په کتاب کې دا تقدیر دی که نه سورة الانعام کې ما فرطنا في الكتاب من شيء چې کتاب نه مراد تقدیر دی چې کوم الله لیکلی سورة الاحزاب وكان أمر الله قدرا مقدورا د الله امر په یو اندازه باندې او اندازه کړی شوی د تقدیر دی که نه سورة التغابن کې څه دي ما اصاب من مصیبة الا باذن الله هر مصیبت چې راځي نو د چا په اجازت راځي د الله په اجازت دا تقدیر دی که نه ډېر زیات دلایل دي که په دغه باب کې ورلو قرآن کریم کې د تقدیر باره کې دلایل نو خبره به ډېره اوږده شي په دې باندې به اکتفا وکړو او حدیث کې هم ډېر زیات دي مشهور حدیث د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله جبریل علیه السلام راغی تپوس یې څه وکړو د ایمان ما الإيمان يا أخبرني عن الإيمان ناغوت شيء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبعض روايتنا كرازي وتؤمن بالبعث الآخر أو بالقدر خيره وشره فتقدير باندي إيمان ساتر ثابت شو الحديث خاپسي مسلم كي حديث تيدا عبد الله بن عمرو بن العاص قرأ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله د ټولو مخلوقاتو تقدیر لیکلی دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې دا تقدیر دی که نه هغه حدیث خو معروف دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن مسعود د حدیث دی چې یو سړی د مور په خېټه کې 40 ورځې صحیح نطفه بیا 40 ورځې د وینې چمي بیا 40 ورځې بیا غوښه نو دا څو شوې 4 میاشتې شوې چې کله دا 4 میاشتې پوره شي الله پکې ساه واچوي او ساه اچولو دپاره الله یو ملک راولیږي ملایکو کې
فینفخ فیه الروح هغه پکې د ساه واچوي پوکې وکړي ویؤمر باربع کلمات او څلورو خبرو امر وشي د ملک ته چې دا ولیکه څلور خبرې ولیکلی شي بکتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعید څلور خبرې رزق ولیکلی شي د مور په خېټه کې کله چې پکې ساه اچوي کله به مړ کېږي څومره عمر به دا ولیکلی شي عمل یې ولیکلی شي اخرنی انجام بدبخته دی که خوشبخته دی دا ولیکلی شي تی د تقدیر وایي که نه د تقدیر دی که په صحیح بخاري صحیح مسلم کې یو بل حدیث دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست او د هغه سره یو لرګی و په دې ځمکه کې داسې و په دې خاورو کې او دی وی چې ما منکم من احد ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنة والنار په تاسو کې چې هر څوک دی د هغه ځای واضح دی مقرر شوی دی چې دی به جنت ته ځي او که نه دی به جهنم ته ځي د تقدیر دی که او دا ډېره د یېرې خبره ده ډېره د یېرې چې موږ کې د هر سړي اخرنی انجام لیکلی شوی دی لکه زموږ په تقدیر کې ځمکه اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله دا به هم راشي مسله تقدیر اقسام دي ځمکه او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې او بیا د مور په خېټه کې دا ټول لیکلی شوي چې موږ به جنت ته ځو که موږ به جهنم ته ځو او ځکه بعض سلف صالحینو نقل دي چې هغوی به نه خندل چې وجه دې تپوس وکړو ته ولې نه خاندي او ولې موږ سره نه کښېنې وایي زه دې خبرې سوچ وړی یم چې زما په دې کتاب کې آخري څه لیکلی شوي دي جنتي دی که جهنمي نو زموږ د ټولو فیصله شوې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې زیات څه نه لیکلی کېږي هغه پاڼې چې وچې شوي دي نو دا خبره پکې هم وچه شوې ده چې دا پلانی جنتي دی او که جهنمي دا ډېره د سوچ خبره ده او ډېره د یېرې خبره ده انسان چې د پکې جوور سوچ وکړو یوازې ناست وي دا د ملا تیر انسان له ماتوي چې ګوره دې خبرې فیصله شوې ده وقد علم منزلها من الجنة والنار پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به جنتي که دی به جهنمي هغه فیصله شوې ده دا مسله به راشي اکثرو کسانو ته زړه کې دا راځي چې جنت او جهنم فیصله شوي دا خلک پسې کې لګیا دي بیا د دې به جواب انشاءالله راشي تفصیلي باذن الله نو که داسې وایي چې مختصر او جامع قول او لنډ د اهل سنت والجماعت حقیقي اهل سنت والجماعت او د اهل حدیثو او د سلفیانو د تقدیر په باره کې څه دی نو یاد یې کا منگ دا وایو په تقدیر باندې منگ کامل ایمان لرو کامل ایمان د الله په تقدیر چې کوم لیکلي دي د الله په فیصلو جملتن و تفصیلا زمونږ په ایمان دي که خیر دی او که شر دی زمونږ په ایمان دي زمونږ د ایمان دی چې الله د مخلوق د پیدایش نه مخکې د هر شي تقدیر لیکلی دی زمونږ د ایمان دی چې هر حرکت که حرکت دی که سکون دی او چې هر څه کیږي د ټول لیکلی شوي دي او د ټول د الله په علم کې دي او الله ته دې پته وه او نه پوره کیږي د یو بنده ایمان چې څو پورې په دې تقدیر باندې ایمان نه وي او دا هم زموږ عقیده ده چې ایمان په تقدیر باندې دا د ایمان شپږم رکن دی دا د ایمان شپږم رکن دی او په دې باندې اهل سنت والجماعت او اهل حدیث سلفیان په دې باندې اجماع ده د هغوی په دې مسلو باندې او ډېر اهمیت دې له ورکوي ګوره ډېر اهمیت ځکه لاړ شه کتاب راوله د عقیدې کتاب چې هغه د دین مشرانو لیکلی هر کتاب چې رالي نو په هغې کې به یو باب د څه دپاره د تقدیر د مسلې دپاره وي ښه که منظومې لیکلی شوي دي نظمونه قصیدې د عقیدې په باب کې هغې کې به لازم د تقدیر مسله وي
لك الشيخ حكمي رحمه الله والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في الكتاب مستطر. الله أكبر. وكل شيء بقضاء وقدر. هر شيء بس دي فتقدير باندې دي فیصلې شوي دي. والكل في الكتاب مستطر او هر خبره هغه د الله سره لیکلې شوې ده. په دې سره ګوره د انسان زړه ته اطمینان هم میلاویږي، سکون هم میلاویږي چې هر څه چا لیکلي دي الله لیکلي او چې الله لیکلي دي نو په دې کې خیر دی. بل یو مسله به ذکر کو دلته. تقدیر په باب کې ګمراه فرقې د کم وخت نه پیدا شوي دي. ګوره موږ مخکې دا خبره ذکر کړه چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د اختلافات نه وو، د فتنې نه وي. د عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې دا نه وو. عثمان بن عفان رضی الله عنه د خلافت اولنۍ برخه چې وه په هغې کې دا مسلې نه وي. بیا په اخره کې دا مسلې راووتې. صحابه کرامو د تقدیر په باره کې ایمان واضح و، هغوی ته شبهې خو نه وه، پاک خلک او په دې کې به هغوی بحثونه محصونه هم نه کول، ځکه چې هغوی ته پته وه چې په دې باندې ایمان څنګه دی او څنګه نه دی. په ټولو مسلو باندې هغوی پوه و چې کله مسلمانانو دا ملکونه فتح کړو او عرب او عجم ګډوډ شو او د مسلمانانو ملکونو ته د نورو خلکو هغه افکار او سوچونه راننوتو او دا د صحابه کرامو هغه اخرنی عهد و، نو خلکو تقدیر په باب کې خبرې شروع کړي، شبهې پیدا شوې. دا بلکل د صحابه کرامو اخرنی دور، لکه د کشران صحابه کرام چې دوی په زمانه کې راغلي لکه عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس او نور دي صحابه کرام. لکه چا دا وی د هر څه الله په زبردستۍ سره کوي والعیاذ بالله. لکه د انسان خپل اختیار نشته، که دا ګناهونه څوک کوي دا پې الله کوي. چا دا وی چې نه بنده خپل کار په خپله پیدا کوي او الله ته د دې کار پته م وینوي والعیاذ بالله. او داسې نورې ډېرې خبرې شروع شو، ایمانونه کمزوري شو که نه. هر کله چې مؤمنان مسلمانان د نورو قومونو سره ګډوډ شو نو دیني کمزوری شو، ځکه چې د هغوی هغه مسلې ورته راننوتې. اوس یو معاشره د دینداره ده، دا خو واضح ده، یو معاشره دینداره ده، یو علاقه د خلک دیندار دي. ته دې علاقې ته بارهي خلک راوله چې هغوی دین قدر نه کوي او په دین نه پوهي، دا خلک اوس هم ګډوډ کېږي، دوی ته هم شبهې را پیدا شي. نو دا شبهې را پیدا شو، دا خبرې شروع شوې چې بی دا انسانان خپل افعال په خپله پیدا کوي او چا دا وایي چې الله ته د یو کار پته نه وي وروسته وشي، او چا دا وایي چې مخلوق مجبوره دی والعیاذ بالله. او نیتونه ګورې د ټولو دا و چې یعنې موږ الله د ظلم نه پاکوو. نیت یې ښه و خو کار یې څه وکړو؟ کار یې غلط وکړو. ولې کار غلط وکړو؟ ځکه چې کار یې د قرآن او حدیث خلاف و. هر هغه کار چې د قرآن او حدیث خلاف وي سړی پکې واقع کي. اوس دا کوم خلک چې د الله صفات نه مني، ولې نه مني؟ شبهه څه ده؟ ولې نه مني د الله صفات؟ ګمراه فرقې د الله صفات ولې نه مني؟ چې دې کې تشبیه د مخلوق سره راځي. په باب د اسماء او صفاتو کې ګمراه فرقې دي، غټه شبهه د هغوی سره دا ده چې موږ د صفات د الله دپاره په دې نه ثابتوو ځکه چې بیا الله د مخلوق په شان کېږي. نو دغه مسلې نه تښتېدو او په خپله په ګمراهۍ کې واقع شو. دغه شان دوی دا وایي چې موږ یعنې دا خبرې وایي دې دپاره کوو چې د الله نه ظلم نفي کړو او په خپله په ګمراهۍ کې واقع شو. د علماو په منځ کې اختلاف دی چې اولنی څوک و چا چې دې باره کې خبرې کړي دي تقدیر په باب کې. نو مشهوره دا ده چې دا یو کس و معبد الجهني، دی په بصره کې اوسېدو. معبد الجهني او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په وخت کې و، ځکه چې د خبر عبدالله بن عمر ته رسېدلې وه
هغه وایي زه د ده نه زه بري یم، او څوک چې دا خبرې کوي د هغه نه هم بري یم، او څوک چې وایي دا خبرې کوي د مؤمن نه دی. هله بعضو علماو پکې دا ویلي دي، وایي دا یو سړی و د هغه نوم و ساسوی، او چا ویلی سیساوی، او چا وی سوسن نوم. امام ابن حجر رحمه الله د نوم ذکر کړی دی، وی د نوم یونس الاسواري. وی دی اولنی کسو چې د په اصل کې د تقدیر په باره کې راګړې وړې خبرې کړي دي، یونس الاسواري. د ده نه بیا معبد الجهني دا خبرې اخیستې دي. نو سلسله داسې شوه. اولنی کس څوک شو؟ یونس الاسواري. بیا د ده نه چا اخیستې دي؟ معبد الجهني. دو درې ورځې بعد د دې تپوس وکړم ده کې هم خیر خیریت چې دی. اولنی کس چې دې باره کې خبرې کړي یونس الاسواري، بیا هغه نه معبد الجهني دا خبرې زده کړي دي، او بیا دا خبره نشر شوې ده. د معبد نه بیا دا یو کس زده کړي دی، غیلان ابن ابي غیلان الدمشقي. هغه بیا دا خبره مخکې نشر کړې ده. دا معبد الجهني چې دی، د چې کله د تقدیر په باره کې دا ګډې وړې خبرې شروع کړې، نو دا خبره د ده نشر کېدې تر دې چې دی بیا وجلی شوی دی. او داسې ویل کېږي چا چې وجلی دی، عبدالملک ابن مروان 8 هجري کې د دې خبرو د لاسه دی وجلی، دا معبد الجهني. چا ویلي چې لږ وروسته، او چا ویلي پانسي کړی شوی. بیا د ده نه دا خبره چا واخیسته؟ غیلان الدمشقي. هغه بیا دا خبره نشر کوله تر دې چې بیا هغه هم ووجلی شو د هشام ابن عبدالملک په دوره خلافت کې. او داسې ویل کېږي چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وی هغه ورته خیرې کړې وي چې الله دې دې هلاک کړي. نو بیا چې کله خلافت راغی د هشام ابن عبدالملک، نو په هغې کې دی پانسي کړی شو. او داسې هم ویل کېږي چې امام اوزاعي د ده سره مناظره کړې وه، د دې غیلان سره مناظره یې ورسره کړې وه، او مناظرې په اخره کې بیا داسې ویلي وو چې د ده وجل پکار دي. نو بیا هشام ابن عبدالملک راولګېد، دی وجود دا د بدعتیانو آخرنی انجام دی چې کله یو انسان ګمراه وي، آخرنی انجام یې ده کوي. انجام د معبد دغه شو، د غیلان دا شو. داسې په دې طریقې سره دا فرقې دا خبرې راسټارټې شوې. د صحابه کرامو په زمانه کې دا خبرې نه وي، تر دې چې د جاهلیت والا نو جاهلیت والا د اسلام نه مخکې، او یا کم اسلام چې راغی او کم مشرکان چې وو، هغوی هم ګورې د تقدیر منو، دې نه به انکار نه کوو. د دوی نه هغه ښه دلیل به څه دی؟ سورة یاسین کې دي که نه؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. مؤمنانو چې به کله کافرانو ته وایي چې د غریبانو له صدقې ورکوي، خوراک ورکوي، هغوی هغه چا له خوراک ورکوي چې الله وایي هغوی له خوراک ورکول نه غواړي. او د الله دپاره یې دلته مشیت ثابت کړو، الله وایي خوراک ورکول نه غواړي. نو د دوی نه دغه جاهلیت والا ښه و، د دوی نه جاهلیت والا څه و؟ داسې ښه و، د دوی نه هغه بانډچیان ښه و. نو په دې طریقې سره په دې دغه کې خبره شروع شوې ده د تقدیر په دې باب کې. نو اولنی څوک